सिविक सेंटर, बिजनेस हब, गुलबर्ग मॉल, मेगा मॉल, एम्पोरियम मॉल, मैग्नस मॉल, गुलबर्ग अरीना, बिजनेस पार्क, एजे टावर्स او تر دې پورې چې د ټرینار هډ اپیس هم دلته موجود دی. ګلبرګ گرین ته خوش آمدید. دې ته وایي مین بولیوارډ او بولیوارډ هغه ځای ته وایي کوم ځای کې چې غټ کم مین غټ روډ وتی په یو سوسایټي ته یا یو ځای ته هغې ته وایي مین بولیوارډ. نو مطلب دی چې کوم موږ روډ باندې روان یو دې ته موږ مین بولیوارډ ویلی شو. کلیواله نن درته قصه کوم د ګلبرګ گرین کوم چې به تاسو په ټیک ټاک، انسټاګرام، یوټیوب، فیسبوک باندې کتلی ښایسته غټ بلډینګز سپیشلی د نایټ ویو. اکثر خلکو په دې مین بولیوارډ یعنی په دې مین روډ باندې ویډیوز جوړ کړي او تاسو به کتلی نن درته د هغې پوره قصه وایم چې هغه کله شروع شوی او چا شروع کړی او اوس د هغې څه حالات دي، څومره ښایسته دی، څومره ریالټي ده، څومره نه ده. دې پوره ډیټیل به موږ نن ګورو او د دې نه به مزه اخلو. فی الحال خو لږ کمپلیکس غونته کې لګي، سایډ بای سایډ غټ غټ روډونه هم وتی دي او موږ فی الحال په مین روډ باندې روان یو. دا پکې لندن سټایل بلډینګ جوړ شوی. د ګلبرګ گرین درته لږ غونته کې هسټاریک بیک ګراوند ویمه. دا چې کوم د 2005 کې IBECHS انټیلیجنس بیورو امپلایز کارپوریټیو هاوسنګ سکیم چې کوم د 2005 کې شروع کړی او د دې ډیولپمنٹ 2007 کې شروع شوی او CDA چې دیو له اپروومنټ ورکړی هغه 2011-12 کې پوره دیو ته اپروومنټ میلاو شو. مقصد د دیو داو چې دیو لگژری، گرینری او یو ایکو فرندلی یو مینی سټی وړو کې ښار جوړ کی. دا پکې مارکیټ دی کلیواله، داسې لږې لږه څنګه چې په اسلام آباد کې واړه واړه مرکز دي داسې په دې کې واړه واړه مارکیټونه دي ځای په ځای. خو دلته چې کوم دی عوام نشته دی، یعنی رش کش پکې بالکل نشته. تاسو کتی شئ. دا ویم چې دا یو وخت کې ډېر پیک باندې روانو، ډېر اډورټایزمنټ، ډېر خلکو انویسټمنټس وکړه. خو اوس کرنټلی په دې کې کارونه هم تقریبا ولاړ دي، لږ ډېر پکې جاري دي خو هغسې ډیولپمنټ پکې نشته څومره چې دیو ایکسپیکټډ کول او کم لیول باندې چې دیو انویسټمنټ شروع کړی و هغسې پکې څه نشته. د دې نه کلیواله دا اندازه ولګېده چې دا مارګله هیلز طرف ته هم غځېدلی دی. دا ما اورېدلی چې دیو مارګله هیلز ته هم لږ ډېر نقصان رسولی دی خپل ښار په چکر کې. د یو څیز اعتراف خو به زه وکړم چې ګلبرګ گرین ښایسته خو دی، مطلب گرینري پکې شته دی. ښځې نو موږ اورېدلي چې دلته یو غټ لیک دی، سیکیورټي ګارډ خلک اخوا کوي د لیک د خوا نه او ارټیفیشل لیک جوړ شوی دی چې پاکستان کې بلکې د ټول نه غټ لیک چې کوم دی دا کنسیډر کېږي چې دا غټ لیک دی، واقعي چې ډېر غټ دی. دا تاسو کتی شئ نه مخکې چې موږ سیکیورټي ګارډ اخوا کړي تاسو ته دا ما وښوده، واقعي چې ډېر غټ دی او خلک چې کوم دی دې تماشې له راځي. خو زه دا نه پوهېږم چې دا ولې سیکیورټي ګارډ خلک اخوا کوي، بلکې دا واقعي چې ډېر غټ دی، ډېر غټ دی. هغه سایډ ته هم دی د روډ نه، کلیواله دا یې بل سایډ دی او هغه یې بل سایډ و. دا واقعي چې ډېر غټ لیک دی. پارکویو سټي نه صرف دا یو سایډ غټ دی. عجیبه خلک دی بهي هم خلکو ته وایي چې موږ لیک جوړ کړی پاکستان د ټولو نه غټ او بیا ورته خلک هم نه پرېږدي. سیکیورټي ګارډ پوښتنو ما ورته دا ولې نه پرېږدي، وایي دا څوک به ور ولوېږي. عجیبه خبره خو دا ده چې وایي تماشې له هم نشي راتلی. دا ښار پېژندلی کېږي په وړوکي ښار په نوم باندې یا غټ بولیوارډ، مطلب دی چې کوم مین غټ روډونه پاتې کې وتي، واقع چې ډېر غټ روډونه دي. بل 70% پکې گرینري هم شته دی. بل دا پہچان د دې کېږي په انډر پاسز باندې، پلونه پکې ډېر زیات دي او هغې نه والا گرینري، مطلب دی چې 70% گرینري پکې ډېره زیاته ده. موږ ولبر ریزیډنشیا ته راورسېدو چې ما ته ملګري وی چې تا ته به یو مسجد په نظر راځي، نو دغه شو ستا مسجد مخامخ بالکل. موږ وګرځېدو په ریزیډنشیا کې، مطلب چېرته چې ریزیډنس وي هلته خلک اوسېږي.
یو خو دا ګلبرګ ګرین ډیر زیات مشهور دی د فارم هاوسز دپاره، مطلب کنالز کی 4 کنال دلته مشهور دي. کم فارم هاوس هغه د 4 کنال نه ولا 10 کنال پورې غټ غټ فارم هاوسز دلته موجود دي. کلیوال نور په پناه کېدو باندې دی ته وایي ګولډن آور. د دې په نسبت چې کوم اسلام آباد کې بلډینګ جوړ شوي دي نو هغه اختتام ته رسېدلي نو په هغې کې چې کوم د ریزیډنس مطلب رهایش اختیار شوی دی دومره په تیزۍ سره دی. بل دی ډېر هر پراپرټۍ ولې یو هایپ کریټ کوي. هایپ مطلب یو سوشل میډیا استعمال کی، خلک استعمال کی، جرنالست استعمال کی او یو هایپ کریټ کی، یو مشهورتیا وکړي. هغه وخت کې خلک زر راشي څه ته ونه ګوري انویسټمنټ وکړي، بیا وروسته هغه جذبات چې کوم دی او واپس راکت شي. خو زما په نظر کې د پنډۍ والا دپاره بهترین لوکیشن دی ګلبرګ ګرین. دا زما شاته کته شي یو غټ بلډینګ کوم به چې تاسو په انسټاګرام کې، فیسبوک، یوټیوب او پوره یو ویو تاسو ته ښیي هغه دا بلډینګ دی. کوم مشهور بلډینګز دي هغه هم درته وایم. نو په هغې کې سیوک سنټر، بزنس هب، ګلبرګ مال، میگا مال، امپوریم مال، میگنس مال، گلبر ارینا، بزنس پارک، ایجے ټاورز، پرزم هایټس، شنګای هایټس او تر دې پورې چې د ټیلینار هیډ آفیس هم دلته موجود دی. ګلبرګ ګرین صرف بلډینګز نه دي، دا یو آیډیا ده د لیوینګ سټینډرډز دپاره. دلته چې کوم دی فارم هاوسز د دې نه علاوه تا ته هر قسم سوسایټیز، بلاکس، په هغې کې بیا ډفرنسز، بیا په هغې کې امیر خلک، هر قسم خلک. نو دا پوره یو مینی سټي، مطلب دی کې هر قسم د دې کوشش هم دا دی چې دا یو بهترین سټي جوړ کړي. فی الحال دا ناکام روان دی او سټارټ کې ډېر ښه روان و، مې بي چې څه وخت بعد دا بیا یو ښه طرف ته لاړ شي. نو دا نن زمونږ د ګلبرګ ګرین ولاګ سټوري. انشاءالله دغسې به نور هم معلوماتي ویډیو سټوریانې تاسو ته راوړو، تاسو ته به دا څیزونه ښیو. نو موږ له اجازت راکوي او موږ ضرور فالو کوئ چې موږ تاسو ته پښتنو ته یو ښه میسج، یو پازیټیویټي، انفارمیټیو ویډیوز ورکړو. نو ملاویږو انشاءالله په نیکسټ ولاګ کې.